دلته بڼه د فونټونو د خبرتیاو برخه ده چې کله تاسې شهید ثبتوئ هغه تاسې ته بیرته خبرتیا راځي چې کله نهایي کیږي او د اپلیکیشن د ثبت برخه ده دغسې د کیش پاکولو برخه ده. دغه کیش برخه داسې ده کله چې تاسې دا په خپل کمپیوټر کې خلاصوئ یا یې په موبایل کې خلاصوئ نو هغه اولیه کوم فایلونه چې دي هغه اتومات تاسې هغه ته راځي چې بیا تاسې بې انټرنټه پرته یې کارولی شئ که انټرنټ تاسې په کوم ځای کې نه یې کارولی شئ. خو کله کله بیا همغه فایلونه تاسو سره موجود وي که انټرنټ ته رام شئ تازه معلومات نه درته راځي یا مثلا کله کوم تغیرات غواړئ چې پکې راشي نوي نوښتونه پکې ووینئ نو دلته دغه کیش فایلونو ته راشئ دا له دې ځایه چې پاکولی شئ. کله چې مو دا پاک کړو تاسې ته هغه نور معلومات درته راځي. محترمینو دلته د شهیدانو د ثبت لپاره ډلګي مشر راغلی ده ولې په اولو وختو کې یا په د اخیرو کې د محاذونو برخه وه دلته هغه د محاذ د مشر یادونه نه ده پکې شوې هغه برخه هم پکې پرېښې ده. دغه پلیټفارم یا هر هغه سافټویر چې نوی جوړیږي هغه په یو ځل باندې نه تکمیلیږي په دې کې له تخنیکي اړخه دا به مشکلات پکې راځي په وروستو کې به راځي حتی ما مخکې له مخکې دغسې ځینې برخې په نظر کې نیولې چې که په کومه برخه کې مشکل راځي موږ په هغه باندې یو بینر ولګوو هغه لیدونکو ته یو اطمینان ورکړو چې په دې تخنیکي برخه کې موږ کار کوو تاسې له موږ سره هغه انتظار وکوئ. د محاذ د برخې کله شهیدان را اضافه سو او هیوادوالو په دې برخه کې مرسته وکوله بیا موږ کولی شو همغه برخه پکې راوړو چې مثلا دا ډلګۍ مشران د کومو محاذونو مربوط وو هغه بیا بعدي مسله پکې کیدلی شي. ولې د له تخنیکي اړخه بیا هم یادونه کوم چې دا کامل نه ده او هیڅ یو سافټویر په لومړي ځل باندې کامل سوی نه ده دا به تاسو همکاري ستاسو را سره ملګري یاستئ او تاسو په دې برخه کې همکاري وکوئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ نیوکې را سره شریک کړئ وړاندیزونه موږ به انشاءالله تعالی وخت باندې کوشش کوو چې په دې برخه کې مخکې پسې لاړ سو. دغه د عموم کې د پلیټفارم په اړه باندې معلومات وو په بله ویډیو کې د شهید د ثبت په اړه باندې معلومات در سره شریکوم چې هغه هم انشاءالله الرحمن دغه پلیټفارم د کورپاڼې یا دغه د عمومي صفحې په اخیر کې د شهید د ثبت معلومات تاسې هلته کتلی شئ. الله مو جوړ لره.